دا انځور کې تاسو چې څوک وینئ دا ټول پاکستاني خبریالان دي. خو دا په اوس وخت کې پاکستاني خبریالان نه دي، دا په رسنیو کې ناست پاکستاني جنرالان دي، پاکستاني پوځیان دي او د پاکستان د پوځ ویاندویان دي. دوی د پاکستان د ریاست، د پاکستان د پولیسو، د پاکستان د ملیشو په ټولو هغو ظلمونو باندې داسې چوپ دي چې اصلا نه څه ویني، نه څه اوري، نه څه ګوري. اصلا به په هغه مواردو کې دوی بحث ونه کړي چې د پاکستان پولیسو، د پاکستان پوځ یا هر چا هغه د پښتونخوا کې، بلوچستان کې په خلکو باندې عامو خلکو باندې ظلمونه کړي. اصلا خبره ورباندې نه کوي. مګر د خپل پوځ د حمایت لپاره هره ورځ دومره دلایل لټوي چې سړی حیران کړي چې دا پوځ څونه پاک پوځ ده او څونه ښه خلک دي. د یو هیواد کې رسنۍ چې ده دا په ټوله نړۍ کې دریمه قوه ده. موږ قضایه قوه، اجرایه قوه، مقننه قوه لرو. څلورم قوه چې دا رسنۍ دي. او پاکستان بیا په دې چاره کې ځکه بریالی دی چې تیره جګړه به تاسې د هند لیدلې وي چې دا د دغه خلکو په منډ باندې پاکستان په خپله ګټه باندې په خپله بریا باندې تمامه کړل چې اوسه پورې د پاکستان ولس په ده باندې نه ده پوه چې د هند او پاکستان جګړه چا ګټلې وه. ټول وایي چې هند وګټله، حتی لوبغاړي یې ټول دغسې. نو په ټوله کې به خبر ده کله چې موږ به هر چا سره، هر ډلې سره، هر حزب سره فکري اختلافات ولرو، سیاسي اختلافات به ولرو، نظري اختلافات به ولرو، مګر سرې کرښې مو باید معلوم وي. هغه وخت کې چې مو وطن ته، خاورې ته، جغرافیه ته، د ولس ته یا د جغرافیه اتباعو ته ضرر رسیږي، باید یو موټی اوسیږو او یو قوت د بل هر ظالم او جابر پر خلاف باندې ودرېږو. دلته که دغسې حالاتو کې لکه دغه تېره جګړه ښه مثال ده. تا مثلا د طالبانو، د هغو طالبانو چې جګړه یې وکړله، تر څنګ یې ودرېدل ځینې ملګري، ځینې ځوانان، نو رنګارنګ خلکو وکنځل، بدې ردې ورته ویلې. همدوی دې مهرباني وکړي یو ځل د پاکستان رسنیو ته سر ورښکاره کړي چې دلته دغه خبریالان، دغه شنونکي څه ډول د خپل پوځ، هغه ظالم پوځ تر څنګ ولاړ دي چې سړی اصلا تصور نسو کولی. ان تر ده ظالمان دي چې په مسجدونو باندې رحم، مسجدونه یې شهیدان کړل. دا اوس ورځو کې مسجدونو کې سپیان وتړل، د پښتونخوا وزیر اعلی چغې وهلې، مګر پاکستاني رسنۍ ورباندې غږ نسي کولی. نو هیله مې همدا ده چې باید سرې کرښې وپېژنو، سرې کرښې معلومې کړو. کوم خلک چې د خپلې خاورې د بقا لپاره، د خپل ملت د بقا لپاره خبرې کوي، تبلیغات کوي، یا هم پروپاګنډا کوي، نو په مخ کې خنډ مه جوړېږي، بلکې تر څنګ یې ودرېږئ. ځکه دې کې د وطن ګټه ده، د خاورې ګټه ده، د جغرافیې ګټه ده.